شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو مینوالو کتونکو دا زما چینل دی، دا سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. ګرانو مینوالو بیا الیکشن روان دی، نو د هغې په باره کې یو نوی نظم مې لیکلی دی چې بیا را روان دی پښتونخوا ته الیکشن راځي. زما په خیال چې د دروغو لوی سیزن راځي. خدای دې خیر وکړي، صافت مې په وطن راځي، ښه په اخلاص غم او ښادۍ لاري او تن راځي. ګڼه پکې وي که د ورځې که د شپې کېږي، او دا یو کار ښه دی جنازې خو ښې درنې کېږي. شل د جرنل نه شل د یوت شل د کیسان ولاړ دي، او یا کسانو کې شپېته امیدواران ولاړ دي. دا لس کسان ورته په یو دوه کې حیران ولاړ دي چې چاله ووټ ورکم دا ټول مې عزیزان ولاړ دي. چې یو خوشحاله کم نو 19 خفه کېږي رانه، ټولو ته ښه کوم منافق خو به جوړېږي رانه. ته چې ګورم نو دا دیانتدار ولاړ دی، بل ته چې خیال وکم نو دا خو ایماندار ولاړ دی. یو د غریب ولس دپاره تابعدار ولاړ دی، دا بل د کونډو یتیمانو خدمتګار ولاړ دی. د دومره خو خلکو په منځ کې فیصله ګرانه ده، هر یو مخلص ته حرام نه کوي لانجه ګرانه ده. هر سړي سره زه پټه مشوره کومه، سحر د یو ماښام د بل سره واده کومه، ووټ در کومه په قسم لوس پوره کومه، بیمانه شومه چې بسر سړي ته ښه کومه. ټوپۍ د ربړ یم پر یو سر پوره ښکارمه، او میدان ښایسته شومه د هر سړي چمچه ښکارمه. نن سبا دومره درغلي د روغ په زړه کې ساتم، دوه درې خو پرېږده له سته جبې په خوله کې ساتم. ښه مطمئنه امیدوار صاحب په تیاره کې ساتم، هغه که ما ساتي زه خو هغه دوکه کې ساتم. خو امیدوار خو موټران لاپې د خولې کوي، او دا د دروغو د یو بل سره وعدې کوي. په جذبه کې وي زه به چای چیني ارزانوم، دویم پې راپاسېدو وي دال وریجې غوړي ارزانوم، دریم پې راودانګل پټرول خو بیخي ارزانوم، څلورم اووي دویي به سمدستي ارزانوم، پنځم وی زه خو به دې خلکو ته دا وړه ارزانوم، شپږم وی سبم سر خوږوم او خورسه ارزانوم. یو وی چې تاسو خو کوی نه شئ د ځان تپوس، وزیر اعظم نه زه کوم د پاکستان تپوس، د امریکې نه به کوم د افغانستان تپوس، د هر کافر نه بس کوم د مسلمان تپوس. د دشمنانو نه په زور د خپل جاګیر اخلم، او که زه کامیاب شوم د هندوانو نه کشمیر اخلم. انګار هر چا پکې ښه مطالبې وکړلې، امیدوار میټینګ کې پخې وعدې وکړلې. یو کس را پاسېدو بس چغې دوه درې وکړلې، خلکو په ده پسې د زنده‌باد نارې وکړلې. امیدوار دننه د چرګانو په پټو ورغی، دا بهر خلک په بیکرۍ نه مکپارو ورغی. د چیو د سکو سره بس دغه مرحله ختمه شوه، او خبره لاړه او وایې وړله قیصه ختمه شوه.